په ناورین پسې ناورین افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون بدې اغیزې او د افغان ولسونو کړاو په وروستیو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول سختو اورښتونو او طوفانونو د ختیځ ننګرهار مرکز جلال آباد په شمول یو شمېر هغه ولسوالۍ چې له زراعتي پلوه یو څه آبادې او پر ځان بسایې دي سختې ځپلي دي. همدا تېره شپه د زیات اورښت له امله په مرکز جلال آباد کې خلکو ته د سرو مال درانه زیانونه اوښتي دي. آبادۍ او د کور وسایل د سیلاب خړو څپو له ځان سره وړي دي. هغه خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي او هیڅ نه دي ورته پاتې وایي که حکومت او مرستندویه ادارې ورته پر وخت رسیدنه ونه کړي ان د څښاک پاکې اوبه هم نه لري او تر شنه اسمان لاندې پاتې دي. نو که کور روغ پاتې دی نو د کور کې سامان هیڅ هم نه دی پاتې ولاو که چېرته هغه د څاه اوبه وي هغې څښاک اوبه هم نشته دی. نو موږ د دولت نه دغه غوښتنه ده چې راشي د ټولو په مکمله توګه صحیح سروي وکړي د دې دیوالونه غم وکړل شي په اساسي ډول ورغول شي. داسې غریب خلک پکې پراته دي چې هغو د یو توشکې وس نه کېږي چې یو توشکه واخلي. دا بعضې خلک خو بیا هم الحمدلله وسدار دي ګزارې کېږي خو داسې خلک پکې شته چې د یو ډوډۍ وس هم نه کېږي چې یو ډوډۍ ځان ته واخلي. نو اوس د خلک په همدا اوس حال کې ټول حیران دي. کورونه وړي د خلکو بلاستنې توشکې سده چې غریب خلک د سیند غاړو کې ځایونه اخیستي او پراته دي بیخي دي د چای بوري وسه نه لري. نو دولت نه هم دا غوښتنه چې دې خلکو سره مالي او یعنی دواړه مرستې ورسره وشي او دې خلکو سره لاسرسی ولري. او بل خو دلته یوازې اقلیمي بدلونونه هم نه دي چې له امله یې سیلابونه راوځي او د میلیونونو خلکو ژوند ګواښي. د ځایي خلکو په خبره د ګوتو په شمار زورواکي دي چې د سیلابونو د اوبو مخه یې ډب کړي او په هغو سیمو کې کورونه او باغونه جوړ کړي چې څو کلونه وړاندې د سیلاب لارې وي او خلک یې له خطرونو بچ وو. دوی پر مسؤلینو غږ کوي څو هغه سیمې له کورونو مارکیټونو او باغونو پاکې کړي چې د سیلابونو اوبه ډب کوي او خلک هره ورځ د ویر په ټغر راټولوي. بیګا داسې وه چې 9 بجې خواوشا دلته سیلاب راغی او بې درګه غټ سیلاب و. نو تاسو وګورئ دا ساحې چې بیخي د وتو شان هېڅ نه و بیخي هېڅ وتی نه شو. د کوره راووتو بس کوڅو کې بند پات شو بېرته اخري چتونو ته وختو. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه لرو چې دلته موږ ته استنادي دیوال وکړي. نو دا به موږ سره د حکومت ډېره غټه همکاري ځکه دا بیا راځي او د ماشومان دي زنانه دي. اصلا دا سیلاب دا دونه کورو ته چې خساره رسېدلې ده دا محدود یو څو خلکو د لاسه ده چې د ناحیې ومې ناحیې مخامخ دلته تاسې په خپل سر وګورئ ټول ځنګل دی. هر سړی غلی دولتي ځمکې غصب کړي او ونې پکې ایښي کور هم جوړ کړی او ونې هم پکې ایښي. همدا ونې راغلي پولته ونښلې دي دا ټول پورته ټول کورونه د هغې خواته ماما مینه افغان مینه دا ننګرهار مینه ټول مکمل کورونه د خټو لاندې دي د اوبو لاندې دي. د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختي جان مراد هم په دغه ښار کې د باراني اوبو د وتلو د منظم سیستم نشتون ستونزه مني خو وایي ورته د حل لارو په لټه کې دي تر څو په راتلونکي کې ښاریان له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان نه اوسي. ښاغلی مراد وایي د هغو خلکو په وړاندې به هم پرېکنده اقدام کیږي چې د سیلابونو مخه یې ډب کړي او دولتي ځمکې غصب کړي دي. په ټوله کې د کانالیزاسیون ستونزه د جلال آباد ښاروالۍ تقریبا تېرو څو کلونو راهیسې پاتې ده چې په هغه وخت سره کله ښار جوړېده دغه برخې ته خاص پام نه ده شوی. په اوس وخت کې جلال آباد ښاروالۍ هڅه کوي چې د ښار مختلفو برخو کې غټ بړکونه دي هغه پلچکونه چې دي ویلې دي د ښار اوبه چې ورباندې راماتې دي د هغې دپاره کار وکړي تر څو هغه پراخه کړي هغه د اوبو ظرفیت چې څومره د ښار دی چې هغه پکې اوبه ورباندې تېرې شي او دغه ستونزې چې د بارانونو په مهال رامنځته کېږي د دغې کنټرول او مهار یې ترسره کړو. خلک غصبونه یې ترسره کړي دي هغه وخت کې چې کله کورونه جوړ کړي دي یا د استوګنځایونه جوړ کړي دي مارکیټونه جوړ کړي دي د پلان مطابق نه دي. نو په همدې اساس باندې تر ډېره پورې ستونزه همدغه جوړه کړې ده چې بیا د بارانونو پر مهال باندې سیلابونه او ځینې نور آفتونه د دغه خلکو د کورونو د منځه وړلو سبب کېږي. بل لور ته د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي وایي د تېرې شپې اورښت او سیلابونو 7 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې له جملې یو ماشوم مړ او 6 نور ټپیان دي. هغه وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته په ټولو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او په دغه برخه کې په نړیوالو ادرسونو چې بشري مرستې کوي هم غږ کړی دی. تېرې شپې اورښتونو د ننګرهار ولایت په یو شمېر ناحیو او ولسوالیو کې درانه مالي زیانونه اړولي او همدا رقم ته د مالي زیانونو ترڅنګ زموږ 7 تنه
هیوادوالو ته مرګ ژوبله اړولې چې په هغې کې یو تن کوچنی ماشوم شهید شوی او شپږ نور چې ده ټپیان دي. همدارقم ته د ښار په بېلابېلو برخو کې لوی عمومي سړکونه تخریب کړي دي، پلونه غورځولي دي او یو شمېر کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. نن د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه باندې بیړنۍ غونډه کړې تر څو پورې اړمنو کورنیو ته عاجل مرسته ورسوي. په جلال آباد ښار کې د سیلاب د اوبو ډپ شوي مخې به خلاصې شي. له زیانمنو کورنیو سره به هم دومره مرستې وشي چې د ژوند میچن به یې پرې د څه وخت لپاره روانه وي. دا نړېدلي دیوالونه هم شاید بیرته ورغېږي، خو له دې هر څه ورهاخوا تر ټولو درنه به یې بیا دغه ماشوم پرېکړه چې د تل لپاره د پناه لور ته لاړ او کورنۍ ته یې ناتمامه درد پرېښود.